پښتو فلم صرف ټریټ روت ته پاتې شو، نور هېڅ نه دي، بکواس دی. پیښور والا ته سوات والا ته لکه پیښور کې چې کې پی کې څومره خلک دي نو ان شاء الله ټول د کراچۍ د ډراما مو وسو ګورئ. ما په ډرامو کې ډېر کار کړی خو په دې ډراما کې داسې کار مطلب ما چرته هم نه دی کړی او امید کوم چې دا ډراما به ډېره مخکې ځي او دا ډېره زبردست او ډېره ښکلې ډراما ده. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د یو داسې ډرامې ذکر له تاسو سره شیر کوم چې د دې ډرامې نوم دی ګزار. ګزار دوه قسمه وي، اندروني ګزار او بیروني ګزار، پټ ګزار او ښکاره ګزار. په دې ډرامه کې به تاسو دواړه ګزارونه ضرور ګورئ. په دې ډرامه کې چې کومو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده، د هغو ټولو فنکارانو دوې خبرې له تاسو سره شیر کول غواړم. ډېره مننه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زما نوم سپنا دی او دې ټایم کې زه د ګزار ډرامې په سیټ باندې ما او دا ډرامه زموږ ډېره زیاته زبردسته ډرامه ده. د دې ډرامې ډایرکټر چې کوم دی عظیم خان دی او ورسره پروډوسر هم دی او دا کہانی لیکل هم عظیم خان ده. او د دې ډرامې چې کوم کیمرامین دی نو هغه احمد خان دی. د دې ډرامې ډېر ښکلی کار مونږ کړی دی او زما شکر دی مطلب په داسې ډرامه کې ما په ډرامو کې ډېر کار کړی خو په دې ډرامه کې داسې کار مطلب ما چرته هم نه دی کړی او امید کوم چې دا ډرامه به ډېره مخکې ځي او دا ډېره زبردست او ډېره ښکلې ډرامه ده. ګرانو کتونکو، تاسو چې دا ډرامو کته نو زه خو وایم چې تاسو به د ډرامې یا د اکټرانو لیونی شئ. ډېره زبردست ډرامه ده او لایک هم کوي او شیر هم کوي، فالو هم کوي او انشاءالله زموږ د نوې ډرامې انتظار کوي. السلام علیکم، ستړی مشئ، په خیر راغلی. او دلته کې مونږ ناست یو د یو ځای کې ناست یو د ډرامې په سلسلې کې. دا عظیم به یو ډرامه جوړه کړې دی ګزار، یو ښایسته یو پښتو سبق دی. دې کہانی کې یو زبردست اداکاران یې اخیستي دي، یو لوکیشن یې اخیستي دي کراچۍ کې. نو ډېره زبردسته ډرامه دی. دا اول ځل دی چې دا پښتو یو کہانی راوچته کړه عظیم بھائی، یو مزیداره یو حساب کتاب یې راوچت کړو. خو زما زړه ته دا ډرامه ځکه پرېوتې دی چې دا ډېره زبردسته ډرامه دی. دې کې ښه اکټران کار کوي اور دې کې تاج بھائی دی، مقرب خان دی، امیر جانان دی، عجب خان دی، اکبر خان دی، محمد خان دی. نو ډېر ښکلي فنکاران دي. سپنا دی زمونږ یو ښکلی اکټره چې زه وایم چې ایس کمی پکې نشته. ایکټینګ یو لاجواب ایکټینګ کوي، ایکټینګ سره لګي ډېر محنت کوي، هغه ډېر محنت کوي او ډېرې په ښه انداز کې کوي. زه یم چې غټې دا پنجابۍ جینکۍ چې مونږ اخلو فلمونو کې دا هېڅ ایکټینګ نه کوي، یو ډانس کوي. دا یو پښتانه جینۍ دی، یو ښکلی اداکاره دی اور لکه ډېر مرسته یې مونږ سره وکړه. نو پښتو ډرامې ډېرې جوړې شوي دي، ښې ډرامې هم جوړې شوي. زه دا نه وایم چې دا ښې ډرامې نه دي جوړې، خو زما یو ګزارش دا دی د خلکو ته، د کتونکو ته چې ډرامه جوړې شي، که هغه ښه ډرامه وي که هغه بده ډرامې وي، هغې باندې داسې یو نارمل باندې کومنټ ورکوئ چې هغې کې صرف یو غلطي وښیه انسان ته، یا کنځلې یا داسې یو لفظ مه استعمالوئ. ولې دا پنجابیان نه ګوري، دا پښتانه ګوري. او چې تاسو یا کومنټ غلط ورکئ یا خبرې صحیح نه لیکئ کومنټ کې، نو هغې څه معنی نه لري. لایک کوئ، شیر کوئ، یو شي ته ګورئ چې دې کې کومې غلطیانې دي. ډرامه یو سوچ سره جوړېږي. مونږ یو ښکلی سوچ کړی دی د ډرامې دپاره، یو پوزیشن مو برابر کړی، یو ټیم دی مونږ سره. نو انشاءالله دې نه ښکلې ډرامې نور هم پیش کېږي. یو ښکلې موضوع والا، یو مخکې لکه زمونږ پلان دی چې مونږ لکه نور هم ډرامې جوړې کړو. نو هغې دپاره محنت ډېر ضرورت دی. لوکیشنو باندې مونږ ګرځو، بس خو څه پاتې نه دي فلم انډسټرۍ کې. نو سلیماګان هم تاسو ته پته چې ښه ته فلمونه هم داسې معیار فلمونه نه جوړېږي، هغه شانتې فلمونه نشته. بېحایي پکې ډېره دی،
فحشي پکې ډېره دی لکه داسې تکړه کهاني نشته چې سړی رانږدې کي ځان ته هغه شي نه څه نه جوړېږي چې ګیتماله جوړه کړي او لس ګانې پکې واچوي یو ډایلوګ او ډایرکټ ګانا خپل ځان مشهورو دپاره یو فلم یو انسان جوړ کړي هغه بکواس شی دی هغه هېڅ معنی نه لري ګانې مانې جوړوي او داسې بېهوده ډانس وي هغه هېڅ کهاني نه وي فلمونو کې نن سبا هسې بس توشي ټری ټروت جوړوي فلم پښتو فلم صرف ټری ټروت ته پاتې شو نور هېڅ نه دی بکواس دی انومونو ته یې وګورئ هغه ته یې وګورئ حساب کتاب ته یې وګورئ هېڅ فضول شی دی زما مینهوالو ته دا دی چې ښکلې ښکلې ډرامې ورکوټې ورکوټې ګنټې ډرامې یو معیاري ډرامې چې یو پښتون کور کې یا پښتون سړی وګوري چې واقعي چې دا سړی دا اداکاري ښکلې کړې وه دا نه چې ډېرې جینکۍ دی یا ډېرې ښځې په هغو باندې ډرامه جوړېږي یو جینۍ دی دوه دی خو چې معیار وي ډرامې معیار وي نن سبا معاشرې باندې څنګه تکلیفونه تېرېږي غربت باندې حالاتو باندې داسې ډرامې دا نه چې بس ملنګانو فقیرانو شرابیانو دا نومونه موږ سره سوټ نه کوي دا پښتو لیکچر کې نشته شمله لږ توره لږ یو صفاقت ورکړي صحیح شوله زما ټولو مینهوالو ته ګوره زما مینهوال ډېر زیات دي کراچۍ کې ما ته هر وخت کې وایي چې شکرا ډرامه دا ډرامه مې ستاسو دپاره تیاره کړې دی ستاسو دپاره خصوصي ډېر زور فرمایش باندې ویلي ما ته خلکو چې دا ډرامې کې کار وکړه نو ما چې صحیح ده السلام علیکم انشاءالله نورې خبرې په ډرامې کې کوو اوکې السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زما دوستانو رونو نوجوانانو بزرګانو السلام علیکم نن دلته کې مونږ چې ناس یو د پښتو په حوالې سره یو داسې ډرامه جوړه کړې ده عظیم خان وطن چینل والا چې ډېره زبردست ډرامه یې جوړه کړې ده د پښتو ثقافت په حوالې سره د پښتنو په حوالې سره دا عظیم خان چې دی داسې یو ښکلی کار د شروع کو خاص تر په کراچۍ کې مخکې به خلکو ډرامې کتلې چېرته په کې پي کې په ګنټو په نیمې ګنټې کې به هغو ډرامې هم جوړې او فلمونه هم جوړوي خو د داسې ډرامه جوړه کړله چې دا تاسو په پوره فیملی کې کتلی شئ انشاءالله زما امید ده چې دا ډرامه به تاسو ټول ضرور ګورئ او په دې کې چې چا کار کردار کړی دی نو په دې کې مین کردار شکرا نو دا ډېر ښه ایکټر دی ښه اداکار دی انشاءالله تاسو ته هم سپورټ وکئ بیا زموږ یو بل ملګری دی مکرم خان هغه پکې هم ډېر ښکلی کردار دی داسې نور دوستان دي ما ته نومونه نه راځي خو انشاءالله محمود خان کړی دی بیا پکې ما هم یو کردار کړی دی پولیس والا نو دا عظیم بھائی ما ته ووایي نو ما یې عظیم بھائی خفه کولی نه شو نو انشاءالله د عظیم بھائی سره بھرپور سات به ورکوو اوس دا پښتو ډرامې چې انشاءالله د کراچۍ نه په دې کې پي کې ته هم ځي او خلک یې ګوري نو زه هغه پېښور والا ته سوات والا ته لکه پېښور کې چې کې پي کې څومره خلک دي نو انشاءالله ټول د کراچۍ دا ډرامه مو اوس وګورئ نو زه دا تاسو ته ګزارش کوم چې گزار ډرامه دا د یو پیله قطره ده په دې ډرامې کې ټول خصوصیت دا دی چې په دې کې یو داسې ډایلیک نه دی چې غلط ډایلیک ته دغه دی دا تاسو پوره فیملی سره ګورئ تاسو به انشاءالله عظیم بھائی ډرامه به تاسو هر ډرامه ګورئ نو زه انشاءالله تاسو ټولو ته ګزارش کوم چې د پاکستان کې دي یا د پاکستان نه بهر دي دا ټول پښتنو ته دا همیشه دا ډرامه به تاسو ضرور ګورئ دا ډرامې کتلو سره به انشاءالله د عظیم بھائی همت حوصله افزایي به کېږي او د کراچۍ چې څنګه اکټران دي د هغو حوصله افزایي به کېږي نو خاص سر زه د هغه هیرو بیا خبره کوم هغه شکرا چې دی شکرا ډېر ښه ایکټر دی ښه دغه دی او دی پیل ځل دا هیرو اغوستی دی نو زه دا وایم چې دا به انشاءالله ډېر کامیاب ډرامه وي نو ورونو السلام علیکم پاکستان زنده باد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا زمونږ ډرامه ده ګزار چې ډېره ښکلې ډرامه ده او ډېره دا ټول خلک پرې وګوري ډېره مشهوره ډرامه ده انشاءالله دا ډرامه به ډېره مخکې ځي او دې کې زمونږ ملګري کار کړی دی شکرا دی پکې میرجانان دی پکې عجب دی پکې او اجرحمان دی او مکرم خان دی او تاج بھائی دی چې هغه پکې د پولیس افیسر کار کړی دی ګرانو کتونکو دا د گزار ډرامې فنکاران چې له تاسو سره دوې خبرې شیر کړي تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست د خدای په امان